أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. آت محمدا الوسيلة والفضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحمد لله من تاسو د الله رب العالمین توحید قبول کړی دی. په دنیا کې د دینه قیمتي نعمت بل نشته دی چې الله سبحانه وتعالی تا تخپل توحید او دا خوږه عقیده در نصیب کړي. چا سره چې د ټولې دنیا بادشاهي راغله، د ټولې دنیا مالونه او نعمتونه د هغه شو، خو د ده په عقیده کې توحید نو، دا انسان مکمل تاوانی دی، دا انسان تباه او برباد دی. یو انسان که د دې په مقابل کې وږی او تږی دی، ډیر فقیر او مسکین دی، بېوسه دی او ډیرو تکلیفونو او کړاوونو کې ژوند تېرېږي، خو چې عقیده د توحید ده، دا د دنیا بادشاه دی. د ده په دې زړه کې چې دا کم ایمان دی، دا کم یقین دی او د الله رب العالمین د توحید دا کمه ښایسته عقیده ده، د دې سره د دې ټولې دنیا بادشاهۍ نشي برابرېدلی. دې وجې نه قرآن کې چې الله رب العالمین کله د توحید او د مشرکانو مقابله ذکر کوي، نو توحید الله غالب کړی دی او مشرکانو سره بادشاهي هم د الله تباه کړي دي او ذلیلې کړي. لکه ابراهیم علیه السلام یوازې او مقابل کې پلار، خاندان او د هغه وخت لوی بادشاه نمرود. نو آخري نتیجه او آخري ریزلټ سو؟ ابراهیم علیه السلام کامیاب شو که نمرود کامیاب شو؟ ابراهیم علیه السلام کامیاب شو. موسی علیه السلام د یو داسې قوم سره تعلق دی چې فرعون غلامان ګڼي، نارینه بچي ورله پرېږدي نه چې ژوندي پاتې شي او ذبح کوي یې. په هغه قوم کې الله موسی علیه السلام پیدا کړو او اوچت شو، د توحید مسلې شروع کړه. مقابل کې ورته فرعون او ټول د هغه لښکرې ودرېدلې. اخره کې نجات، کامیابی موسی علیہ السلام ته ملاو شو که فرعون ته ملاو شو؟ موسی علیہ السلام ته. توحید په دنیا کې هم د عزت سبب دی او په آخرت کې هم د عزت سبب دی. او زما محترم ورونو، زمونږ د الله رب العالمین په توحید او د هغه په دې عظیمو قدرتونو او د هغه په فیصلو او بیا په توحید عقیده کې د عقیده د تقدیر داخله ده چې د الله تعالی کومې فیصلې راځي په دې باندې زموږ ایمان دی. الله رب العالمین کله یو شان حالات راولي، کله بل شان. دا اوس چې کومه د مسلمانانو په بعضې ملکونو دا زلزله راغه، په دې باندې لږه خبره کوو، ځکه ډېر خلک دا د نیټ دور دی، ډیجیټل دور دی، بعضې خلکو د دې څیزونو نه دین زده کو، خو بعضې خلکو پکې خپل ایمانونه وبیلل. ځکه په دې کې هر سړی خپلې مخې ته دا کیمره نیولې ده او که په څه پوهېږي که نه پوهېږي، خو څه وی لګیا دی. او دا د قیامت علامه ده. د قیامت په علاماتو کې دا و نبي علیه السلام فرمایلي و چې هر بیکاره انسان به هم خبرې کوي او ځان ته به ډېر عقلمند وایي. نبی علیه السلام ورته رویبضه وایي، رویبضه بیکاره خلک. او لکع ابن لکع بل حدیث کې راځي، پښتو کې چې ورته موږ بیکاره پرزه وایو، بیکاره پرزه چې هغه څوک په اسم کې نه حسابوي، نه د خبرو په چل پوهېږي، نه د الله په دین پوهېږي، نه د دنیا په امورو کې د ده څه عقل
صحیح برابري نبی علیہ السلام فرمایي دا بیکار خلق دا پریوتی خلق به د قیامت ته نږدې خبرې کوي چالاکیانې به کوي او هغه حدیث بالکل زموږ مخې ته دی هر سړي نیټ او کیمره مخې ته نیولې لګیا دی څه وایي که سمه وایي که ورانه وایي خو لګیا دی او چې دا څوک یې اوري هغه غریبانانو خو علم نشته چې دا زه تېسا اورم دا سړی صحیح وایي که غلطه وایي څوک وایي چې دا زلزله چې ده دا ګوره اسرائیلو راوسته په دې ځمکه کې داسې یو څیز وردن نه کړل او داسې یو ټکنالوژي جوړه کړې څوک یې امریکې جوړه کړې په ارام کښېنئ داسې ټکنالوژي لا چا جوړه کړې نه ده وګرځئ لږ د چا نه تپوس وکړئ داسې ټکنالوژي که د کافرو سره وی مونږ به یو منټ له نه وی پرېښی یو منټ له بیا دا یو څو بلډینګونه نه راغورځول بیا نور څه کولی شو دا د الله قدرت دی ستا د توحید عقیده چېرته لاړه مسلمان صاحبه هغه خلک چې الله یې نه منلو د دې زلزلې د لاسه بېشماره خلکو کلمې وویلې هغه رپوټونه هم راغی چې کومو خلکو الله نه منلو او په ترکي کې او په شام او کوم ځای کې دا بېدینه او د هغې د کورونو نه د الله اکبر چغې راختلې په دغه وخت کې بیا ومنلو الله چاو دا څوک دی چې دا ځمکه خوځوي او اوس د دنیا کومه ټکنالوژي ده چې اوس یې راټینګه کړي او ویې او دا اسی فضول خبرې دي خپل ایمان خپل عقیدې مه تباه کوئ دا هغه خبرې دي چې په قرآن کې ذکر دي په احادیثو کې ذکر دي الله رب العالمین ځای په ځای په قرآن کې د زلزلو تذکره کړې ده تاسو چې د دې میډیا د جاهلانو ته ګورئ او د کفارو د ذهني غلامانو ته ګورئ او دا چې د دنیا د دې ماده پرستو یو څو خبرې زده کړي دې ته ګورئ نو د خپل رب دا کلام ولې نه راخلی چې نن نه 1500 کاله مخکې نازل کړی دا ټولې خبرې به یې کړي دي څومره قومونه دي چې الله رب العالمین په زلزلو تباه کړي دي تاسو د قارون د واقع نه ده کتلې قرآن کې سورې قصص کې الله رب العالمین ورته ځمکه ونه شلوله او سره د خپلو خزانو سره د خپل هغه محل هغه بنګلې سره د خپلې سورلۍ سره د خپلو خزانو یې په دې ځمکه ښخ نه کړو تاسو ته د نوح علیه السلام واقع نه ده معلومه چې الله رب العالمین په کم طوفان کې هلاک کړه چې بره نه مو بره روانې او د ځمکې نه مو بره ووتلې او د مختلفو قومونو الله رب العالمین عذابونه ذکر کړي په زلزلو باندې په رجفه باندې الله وایي ځمکه مې په ولړزوله زلزله مې پرې راوسته او تباه و برباد مې کړه د الله رب العالمین سره ناشنا ناشنا عذابونه دي خو دې کې د الله حکمتونه چا باندې داسې واقع عذاب شي او د چا دپاره ابتلا او امتحان شي مؤمنانو دپاره دا امتحاني او د مجرمانو او کافرو دپاره عذاب وي لکه وروستو انشاءالله دې باره کې زه حدیث ویم ځکه مونږ چې کومه خبره کوو مونږ به په دلیل کوو الحمدلله چې د قرآن او حدیث په رڼا کې خبره وشي اوله خبره دا زلزله چې کله راځي د دې حکمتونه علماو لیکلي دي یو حکمت دا دی چې تا ته د الله د دې نعمت پته ولګي چې ګوره دا ځمکه څنګه په قلاره ولاړه ده چې دا زلزلې نه راتلې بیا تا ته په دې ارام د دې ځمکې د ودرېدو د نعمت قدر نه معلومېده قرآن کې الله رب العالمین فرمایي دا د ځمکې ثبات او استقرار دا زما په تاسو نعمت دی بندګانو که دا ما وخوځوله څوک یو طاقت په دنیا کې نشته چې بیا راټینګه کړي چې کله زه وخوځوم او کله پې زه زلزله راولم الله رب العالمین فرمایي الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء الله هغه ذات دی چې د ځمکې ستاسو دپاره ځای د قرارۍ ګرځولی دی دا په آرام باندې ده او تاسو پکې ژوند تېروئ ستاسو د ژوند تېرولو اسباب پکې الله درته پیدا کړي او تاسو یې داسې په غفلت استعمالوئ او هغه خپل لوی الله نه را یادوئ چې دا دومره ښکلې ځمکې درته غوړولې ده ستاسو دپاره په دې کې دا فصلونه او میوې کرلی کېږي او بیا یې تاسو خورئ ستاسو دپاره په دې کې اوبه روانې دي او د اوبو خزانې پکې لاندې موجود دي او هغه راوځي او تاسو هغه اوبه استعمالوئ ستاسو دپاره په دې کې ناشنا ناشنا انعامات دي الله رب العالمین فرمایي دې کې ما خزانې پټې کړي په دې ځمکه کې او هغه ځمکه چې ما او تا ته د هغې نه فایدې را رسېږي خو چې الله یې را باندې وخوځوي او زلزلې شدت راشي نه عذاب الله جوړ کړي کله چې یو قوم ناشکري شروع کړي الله رب العالمین ته نعمتونه اخلي او بیا د نعمتونو د پاسه الله عذاب ورکړي دې وجه نه کله هم موږ له ناشکري نه ده پکار قرآن کې الله رب العالمین فرمایي
که تاسو د الله شکر ادا کړئ الله به درنه رضا شي وان تشکروا یرضه لکم الله درنه رضا کېږي په دې باندې او لئن شکرتم لازیدنکم د الله وعده ده شکر وکړئ نعمتونه درله ډېروم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید او چې کله ناشکرۍ نه شروع کړلې نو واورئ ګوره زما عذاب بیا ډېر سخت دی زما نیول بیا ډېر کلک دی ان اخذه علیم شدید د الله رب العالمین پکړ او نیول ډېر کلک او ډېر دردونکی دی ان بطش ربک لشدید ستا د رب نیول هغه ډېر سخت دی الله رب العالمین فرمایي او دغه رنګه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون الله رب العالمین فرمایي څوک دی ماته وښایه الله موږ نه تپوس کوي څوک دی چې دې ځمکې ته قرارې ورکړی دی دا یې راټینګه کړې ده دا یې ودرولې ده او څوک دی الله فرمایي چې د دې ځمکې په دې منځ کې دا نهرونه او د اوبو او د سیندونه روان کړي دي وجعل لها رواسیا څوک دی چې بیا په دې کې غرونه اچولي الله رب العالمین دا غرونه د دې ځمکې دپاره میخونه ګرځولي دي والجبال اوتادا سورة نبا کې الله رب العالمین فرمایي دا غرونه ما د دې ځمکې لپاره میخونه ګرځولي میخ خلک په تخته باندې ولې وهي چې ونه خوځېږي که دا غرونه په دنیا کې نه وی دا ځمکه بیا نه شو ټینګېدلی دا به وختي ختمه وی دا غرونه د دې ځمکې دپاره داسې میخونه الله رب العالمین ګرځولي او بیا الله رب العالمین فرمایي وجعل بین البحرین حاجزا څوک دی چې د دوو دریابونو منځ کې پرده اچولې ده ساینس اوس لګی دی ریسرچونه کوي ماله اوس لګی دی د میډیکل تحقیقات روان دي دا خبرې زموږ قرآن کې او حدیث کې مخکې نه ذکر زه چې کله کله دا ساینسي دا دغه وګورم چېرته په میډیا باندې چې نوی تحقیق وشو پلانی دنیا کې په یورپ کې او په پلانی مغرب کې او په امریکا او په برطانیه کې یونیورسټۍ پروفیسران کېناستو او داسې یو ریسرچ یې وکړو چې دا چل داسې دی او دا داسې زه ورته وخندم زه دا خبرې قرآن کې وي خو تاسو کتلې نه وي ته یې اوس ګورې دا خبرې خو په حدیث کې وي خو تا کتلې نه وي هغه خړ پړ مسلمان چې په دې خاورو کې ناست دي او قرآن او حدیث زده کي په دې خبرو باندې ستا نه مخکې نه پوهېدی الحمدلله خو کاشکې چې مسلمان لږ د قرآن او حدیث راخستی وی ستا ساینس محتاج دی زموږ دین ته الحمدلله قرآن کې دا نظامونه ډېر تفصیل سره ذکر دي اوس انسانان دا تحقیق کوي چېرته دا اوبه څنګه چلي چې دوه دریابونه اوبه روانې یو کلر یو شان بل شان دې منځ کې پرده چلیږي او چره چلیږي لګیا یو پاره شانته پکې واقعي منځ کې دغې ته قرآن کې حاجزن وایي پرده الله ما پکې اچولې ده او کله بره اوبه یو شان او ښکته بل شان او د یو اوبو ذایقه یو شان د ښکته او د بره اوبو ذایقه بل شان الله رب العالمین فرمایي دا پکې ما پرده اچولې ده وجعل بین البحرین حاجزا قرآن کریم کې ځای په ځای الله رب العالمین دا خبره ذکر کوي هذا عذب فرات الله فرمایي دا یو چې د وسکلو د دریاب دا یو اړخ نو دا چې وګورې دا به خوږي اوبه یو په اسانه به تېرېږي وهذا ملح نجاج او دا بلکې د وسکه دا بل اړخ دا به مالګیني او تېرولی به یې نه شي په مرۍ کې به دې ونښلي الله رب العالمین فرمایي یو شان روانې دي اوبه د یو طرف خوند یو شان دی د بل شان دا د الله رب العالمین قدرتونه الله فرمایي اإله مع الله آیا د الله تعالی سره بل اله شته شریک چې دې نظام کې ورسره هغه هم شریک وي شته دی څنګه غلی شته نه مړه خلک خو کیسې کوي شته که نه هغه پیناني پیر صاحب 12 کالو بنده بیړۍ چلی ایستلی وه هغه خو هم په ډېر کمال کړی و که نه وایي 12 کالو کشتۍ غرقه شوې ور ایستلې وه که نه الله فرمایي نشته دا نظام زه یوازې چلوم دوی وایي شته که نه ولې نشته ده ورله بګته جوړه کړې که نه ده ورله هغه ګنده د شرک د عقیدې د وجې نه گنده شعر جوړ کړی که نه میری کشتی پار لگا دینا چاته وایي زما کشتی وایي پورې بس علي رضی الله عنه ته وایي اے مولا اے څنګه وایي مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا اے زما مولا اے علی اے د خدای شعره
کشته را لپورې باسئ مصیبتونه مې وباسه ته زموږ مشکل کشای. مشکل کشا څوک دی؟ په زور وایي څوک دی؟ یو الله دی، یو الله. زمونږ سیدنا علي رضی الله عنه باندې په خپله دومره مشکلات راغلي او د ځان نه خپل مشکلات نشو لرې کولی، خپله کشته یې نشو پورې ایستلی. د بل چا د لاسه د یو خارجي ظالم عبدالرحمن ابن ملجم د لاسه شهید شه د سهار مانځله چې راته ما تا ته بس څه دغه راکړي مشکل کشایي به مو کړي. قرآن کې الله فرمایي هم دې ایتونو کې ځکه ورپسې ایت کې د دې ایت اختتام په دې کېږي. بیا الله رب العالمین فرمایي بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر خلک نه پوهېږي. قرآن کې چې کله هم ګوري په اکثرو خلکو صفتې کېږي که رد پې کېږي، په ډېرو باندې رد کېږي که صفتې کېږي. د ډېرو خلکو بدي قرآن، ډېر خلک الله فرمایي نه پوهېږي، ډېر خلک ناشکره دي، ډېر خلک شرک کوي، ډېر خلک بې ایمانه دي. قرآن کې الله رب العالمین د اکثریت بدی وایي. دا نه چې ډېر خلک یو کار کوي نو ته به دا جایز دی، نه، دلیل ته به ګورې، حق ته به گورې. حق یو کس سره او ټوله دنیا په بل طرف دا یو کس په حق دی، د دې یو کس ملګرتیا په کار ده. قرآن د اکثریت بدی وایي. بل اکثرهم لا یعلمون. الله فرمایي اوس هم ډېر خلک زما توحید نه پیژني، ما سره شریکان جوړوي په دې کائناتو کې. د ځمکې او د اسمانونو اختیارات بل چاله ورکړي دي. د پېښور تصرف پلاني بابا سره دی، د مردان تصرف پلاني بابا سره دی، د بغداد تصرف پلاني بابا سره دی، او د پلاني ملک تصرف د پلاني بابا سره دی. چې کاسه وی را نسکوره کړله د خوارزم ټول ښار یې وی را پټ کړلو وی. واه واه دا عقیدې دي، دا عقیدې. قرآن کې الله رب العالمین ورپسې فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإله مع الله. څوک دی چې د لاچار او د مجبور انسان دعاګانې قبلوي؟ څوک دی؟ یو الله. الله فرمایي د مجبور انسان چې په تکلیف کې ګیر دی، په مشکل کې ګیر دی، د ده دعاګانې زه قبلوم. اذا دعاه چې کله الله نه دعا وغواړي. ګوره بل در او بل بابا یې درته نه دی یاد کړی، بل شخصیت یې درته نه دی یاد کړی. اذا دعاه چې کله دی د الله نه دعا غواړي. ویکشف السوء څوک دی چې خلکو نه تکلیفونه لرې کوي؟ مشکل کشا الله وایي څوک دی. ویجعلکم خلفاء الارض څوک دی چې تاسو یو بل پسې رستو رستو آبادونکي په دې ځمکه کې ګرځولي. څه خلک مري او نور پیدا کېږي، نور مخکني مري او نور پیدا کېږي. الله فرمایي دا زیم، دا کم بابا نه دی، دا کم دربار نه دی، دا کومه درګاه نه ده چې دا نظام چلی. اإله مع الله، ایا د الله سره په دې کارونو کې څوک شریک شته؟ څوک متصرف شته؟ الله فرمایي نشته ما سره. نو دا نظام الله رب العالمین چلی. او بیا الله رب العالمین فرمایي والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. الله فرمایي په دې ځمکه کې مې دا غرونه دې دپاره پیدا کړي دي چې دا ځمکه په تاسو ګډه وډه ونه خوځېږي. که دا غرونه نه وی نو دا ځمکه به بیا روزانه به دا تلې راتلې او ټیلې به والې، د انسانانو ژوند به پکې ګډ وډ وي. د دې فصل، زراعت، کاروبار، لارې، ډرایوینګ، سفرې، هر څه به تباه او آبادیانې دا څه به تباه وي. الله فرمایي ما د دې ځمکې دپاره داسې یو نظام جوړ کړی دی چې دا مې راټینګه کړې ده، دا مې په ځای باندې ودرولې ده. او د زلزلو حکمتونو کې علماو لیکي لوی حکمت د الله د قدرت اظهار دی چې الله رب العالمین په دې زلزلو سره یو قسم د دنیا ټولې ټکنالوژۍ له یو چیلنج ورکړي. څوک شته دی چې زما د قدرت مقابله وکړي؟ څوک شته دی چې هغه ووایي چې په دې ځمکه زما اډر روان دی؟ په دې ځمکه د الله اډر روان دی. چې کله الله وغواړي چې ویې خوځوي. اوسه پورې په دنیا کې ګوره لا چا دا دعوه نه ده کړې. ټکنالوژي خلکو ډېره مخکې لاړه، دومره مخکې لاړه چې روبوټ هم تیار کړو، هغه نقلي انسان نه دی دی هم تیار کړ. خو اوسه پورې داسې آله تیاره نه کړه چې دریاب کې طغیاني راشي یا سیلاب راشي دا درله ودرئ. دا آله لا چا نه ده تیاره کړې. او یا زلزله راشي او دا ځمکه کې د لواګې ورواچي او راټینګې کړي، دا آله لا نه ده تیاره شوې. ساینسدانانو میډیکل ځان له مازغه خراب کړو، مصنوعي اکسیجن خو تیار کړو، مصنوعي اکسیجن چې هغه بیمار اکسیجن ختم شي او مصنوعي اکسیجن ورته ولګي. خو د اوسه پورې د مرګ ګولۍ تیاره نه کړله. او په دې باندې هغوی دومره خرچې وکړې، دومره خرچې شپه ورځ ناست چې داسې یو څیز تیار کړو چې یاره دا مرګ په انسان نه راځي. الله فرمایي مرګ به په هر چا راځي. کل نفس ذائقة الموت. د دنیا نه ټولو نه های ډاکټران چې ورته ته وی، بهترین ماهرین ورته وی،
او د دنیا د یو لوی ملک بادشاه وي او دا لوی لوی ډاکټران به ترې راتاوي هغه نه به ساه خیږي او دوی به یو بل ته ګوري سټ به ګرځي څه نشو کولی دا دی نشي کولی الله رب العالمین فرمایي دا زما په قدرتونو کې څوک ګوتې نشي وهلی دغه وخت کې چې کله زما فیصلې راځي ستاسو ټکنالوژي ستاسو قوتونه ستاسو طاقتونه ستاسو نشي ستاسو دا غټې غټې خبرې ستاسو دا ټول وسایل فعل ختم شي دا بیا کار نشي کولی چې کله الله رب العالمین یو فیصله وکړي دغه ذات الله دی په زلزله کې یو لوی حکمت د الله د قدرت اظهار دی بل غټ حکمت زما او ستا کمزوري چې انسان ګوره ډېر کمزور دی هغه چې د عمر محنت دې کړی پیسې دې وګټلې یو څو چته او دوه چته یا درې چته کور دې جوړ کړی چې یو جړق مې ورکړو درله مې ټول له وغورځول بله ورځ والله ما کتلی دا بعضې مناظر سړی لیدلی نه شي دومره مې زړه درد وکړو ماشومان زنانه هلته واورې شوي و باران هم ورېږي یقین ده د الله امتحان دی الله دې په هغه ټولو اسان کړي سخت زړه د انسان درد نو بعضې بلډینګونه مې وکتل هغه مینځ کې خو هغه دیوالونه ټول تښتېدلي نو دا چتونه د یو بل د پاس داسې پراته وو لکه دا ډبل لوټۍ نه کټ شوي د یو بل د پاس چې پرتې والله بالکل ما هغه ډبل لوټۍ په شان داسې یو بل د پاسه پراته وو دا چتو داسې مناظر عجیب بهر خپلوان ناست دي او بلډینګ ته جاړي وي په دې کې زما دومره بچي دي یو زنانه وایي زما اووه بچي دي په دې بلډینګ کې وایي هغه به وږي وایي هغې به څه خوري هغې غریبي سره یې ډوډۍ غمو په ژړا شو دا الله موږ ته راښیي چې انسانه ته کمزوری غټې خبرې مه کوه ځان ته دومره لوی نظر مه کوه چېرته یو 2 روپۍ در سره راشي چېرته یو معمولي غوندې افسرګوټی شانته شي او داسې یو سکیل دی لږ بره شي زما وایي دومره سکیل دی زما دومره تنخوا ده او زه دایم غټې خبرې مه کوه تا سره غټې خبرې خوند نه کوي انسان ډېر کمزور دی لږ دې دا بدن کې طاقت راشي ځواني دي سینه دې راوښکلي الله فرمایي په دې قرآن کې موږ ته قصه کوي دا عادیان مې ډېر مضبوط پیدا کړي د تکبر د لاسه به ویل من اشد منا قوه څوک به زموږ نه غټ طاقت وري الله فرمایي هغه الله چې تی پیدا کړی هغه ډېر طاقتور دی غټې خبرې مه کوه هغه عادیان الله په سیلۍ والوځول الله اوچت کړه او چې کله راخطا کول دی ځمکې ته کورونه آبادیان یې ورله اوچتې کړل یو دوی م اوچت کړل ځکه دوی ځان ته درانه ویل نو الله پاک په سیلۍ والوځول او مفسرین لیکي د دوی د عذاب هغه انداز ذکر کوي چې یو هفته په دوی دا کومه سیلۍ چلېدلې وه خطرناکه طوفاني سیلۍ نو چې کله به یې اوچت کو دی سیلۍ او واپس به دی ځمکې ته راخطا کېده دا سر به ول الله دې ځمکې ته رامخکې کو دا خپې به بره وي د اسمان طرف ته یو ډز به وکړو دا سر به دې ځمکې سره ولګېده پړق به وچاوده دغه دی وایي طاقت دی الله دغه ستا زور زما یو سیلۍ ته ټینګې نه خبرو ته دې وګوره دعوو ته دې وګوره د غټو غټو خبرو ته وګوره انسانان موږ تاسو کمزوري یو الله رب العالمین موږ ته قرآن کریم کې فرمایي انسانانو تاسو ډېر کمزوري یې تاسو ما د یو ساس کې د نطفې نه پیدا کړي دا خپل اصل مه هېروئ غټې غټې خبرې مه کوئ ظلم مه کوئ تکبر مه کوئ چا سره زیاتې مه کوئ پردې حق مه غصب کوئ کمزوري باندې چې دی خپل زور مه ښکاره کوئ مظلوم کمزوري انسان باندې خپل ظلم مه کوئ د دې نه ځان وساتئ معاذ ابن جبل گورنر شو او چا گورنر کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام یې لیږي یمن ته دا پیله گورنر دی چې نبی علیہ السلام یې یمن ته لیږي اختیارات یې ورکړي نو گورنري خو داسې یو پوره نشه په سړي کې پیدا کوي سړی چې معمولي غوندې داسې دغه شي زموږ یو ملګری خندلی وي یو MP صاحب سره مې ډېرې منډې تړلې والې زموږ یو قاري صاحب نمر قاري صاحب ستاسو کار تاسو سره منډې والې و الیکشن ته ولاړو نو ډېره زه ته مینې کوله د الیکشن ورځو کې وایي دا معنی وایي چې څنګه دا الیکشن وګټلو وایي بېګاره ورسره موږ ګرځېدو وایي بیا راته کتل هم نه وایي لکه داسې بیا تکبر راشي دی بیا دومره لوی سړی شي وایي زه حیران وم ما به ورته خبرې کولې ده به راته نه کتل وایي ما چې دا څنګه چل دی موږ خو داسې ورځو شپه ځان ستړی کړو او دا خو له اسمبلۍ ته هم نه دی تللی خالي واورېده چې پاس شو او ده کې اوس نه داسې نشه راغله الله اکبر دا تکبر او دا غټې غټې نشې په دې ذهن کې بیا راځي انسان انتهایی کمزور دی زما محترمونو نو دې کې د انسان عجز په دې زلزلو کې غټ حکمت ده د انسان ته عاجزي انسان ته کمزورې ګوره بیا ثابت غټ غټ حکومتونه
دومره عاجز شي چې کله زلزله راشي انا لله و انا الیه راجعون. او حکومتونه به اپیلونه کوي او یاره موږ سره لږ امداد وکړي، تعاون وکړي، تکلیف راغی. زموږ دې ملک باندې څو میاشتې مخکې په دې دغه کې افغانستان او پاکستان کې چې پاکستان د جنوبي علاقې ووالې د شمالي علاقې ووالې سیلابونه راغله، څومره تباهي وشوه، څومره نقصانات وشو. او اوس پورې میسج چلیږي وزیر اعظم صاحب فنډ کې 10 روپۍ واچوئ، وزیر اعظم صاحب فنډ کې 10 روپۍ واچوئ. ته ګوره بیا کله کله انسان غټې غټې خبرې کوي او کله کله بیا 10 روپۍ غواړي، کله کله بیا 10 روپۍ غواړي، وایي 10 روپۍ راکوي چې دا موږ جمع کړو او هغه خلکو سره څه امداد وکړو. غټې خبرې نه دي پکار، لوی لوی خبرې دا موږ سره خوند نه کوي. موږ ټول کمزوري یو، موږ ضعیفان یو، موږ ته ضعفا ویل کېږي، ضعفا. او هغه قوي ذات هغه الله دی. اللهم انت القوي ونحن الضعفاء. یا الله ته قوي ذات یې، موږ ټول ضعیف او کمزوري یو، موږ ضعفا یو. د زلزلې بل حکمت هغه تذکیر نعمت الله. دلته وختي مې درته ویل چې د الله د نعمت قدر وکړي چې د ځمکه ګوره په قلاره ولاړه ده، دا خو واقعي ډېر غټ نعمت دی. موږ له دې نه ډېرې فایدې اخلو لګیا دی. او دغه رنګه بل غټ حکمت د زلزلې هغه تخویف او زما او ستا یرول دي. او دا خبر الله قرآن کې ذکر کوي. الله رب العالمین فرمای وما نرسل بالآیات الا تخویفا. الله فرمای زه چې د خپلو عذابونو دا نښې رالیږم په مختلفو شکلونو، دا د انسانانو د یرولو دپاره چې دا انسانان زمانه ویریږي، دا انسانان د الله بندګي وکړي، الله ته عاجزي وکړي، لعلهم يتضرعون. بل ځای کې الله فرمای دې دپاره چې د خلکو کې عاجزي راشي. نو پکار ده چې مونږ الله رب العالمین ته عاجزي وکړو. زما محترم ورونو، ځکه زمونږ دین مونږ ته په تکلیف کې څه راښیي چې کله تکلیف راشي مونږ ته څه وایي؟ مونځ وکوئ، دعا وکوئ. سوکړه به راغه باران به نه کېده، زمونږ نبي به څه چل وکړو؟ ټولو ملګرو ته ویل راوځئ یو صحرا ته، او چې کومې جامې مچولې په دې کې راوځئ، د اختر د ورځې په شان ته ښایسته جامې مه اچوئ، په همدې اچولو شوو جامو کې راوځئ او ځان سره زنانه او ماشومان هم راولئ. یو صحرا ته به ووته او 2 رکعاته به یې رب ته وکړه، او هغه خپله چې کومه څادر به یې اچولې ورېده او هغه چوغه هغه نبي علیه السلام الټه کړله، او سوکړه به وقحت سالي به یا الله دعا به یې شروع کړه، یا الله موږ باندې باران ووروه. موږ ته شریعت ته عاجزي راښیي، خپل رب ته زاري وکړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفت کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى. چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو تکلیف راغو، یو خبرې به پریشانه کو، په مونځ به الله ته ودرېدل، په 2 رکعاته به. چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم سیلی او دا وریز او طوفاني غوندې حالات ولیده چې وریز به راغه او سیلی به وه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رنګ مبارک به بدل شو. موږ شپیلي وو، زموږ خلک شپیلي وایي، ولې چې په دین خو پوهه نه. کله به دننه ننوتو نبي علیه السلام، کله به بهر راوتو، کتل به چې د دې وریځو نه او د دې سیلۍ نه الله عذابونه جوړ کړي، هسې نه چې عذاب ته جوړ شي، او رنګ مبارک به یې زیړو. او تر دې پورې چې باران به شروع شو، بیا به دعا وکړه اللهم صیبا نافعا، یا الله دا باران را باندې راووروه خو نفع راکړه چېرته عذاب ته جوړ نه شي. په هر موقع نبي علیه السلام الله ته عاجزي کړې ده، او ما او تا ته هم دا تعلیم را کړی چې عاجزي کوه. سیلۍ چې تیزه شي دعا یې کړې ده چې یا الله د دې خیر مونږ ته راکړه او د دې سیلۍ د شر نه بچ کړه، ځکه دې کې عذابونه پراته دي، ډېر قومونه په دې تباه شوي. نو دا حکمتونه دي زما محترم ورونو. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې زه کله کله په خلکو باندې خوف راولم، په دې باندې امتحان کوم، په دې مؤمنانو په دې انسانانو، کله په لوږه راولم، کله مالونو ته نقصان ورکم، کله په بدنونو کې نقصان پیدا کم. کوم آیت چې مالوسته ولنبلونکم، الله رب العالمین په قسم سره وایي، قسم دې زه به ستاسو امتحان کوم خامخا، ولنبلونکم، خامخا به زه ستاسو امتحان کوم، بشیء من الخوف، په یو څیز سره الله فرمایي کله به در باندې یره راولم، خوف راشي، د دشمن خوف، نور خوفونه، والجوع کله به الله وي زر باندې لوږې راولم، لوږې راشي، ګرانۍ راشي، کاروبار خراب شي، تکلیفونه راشي، ونقص من الاموال، الله فرمایي کله کله در باندې امتحان راولم، مالونو ته نقصان ورکړم، مالونه هم کم شي، کاروبار خراب شي، دکان چې دی هغه وسوځېږي، او داسې یو بل امتحان در باندې راشي او کاروبار کې تاوان وشي. ونقص من الاموال والانفس، الله فرمایي ستاسو په دې نفسونو کې هم زه په تاسو امتحان کوم چې په نفس کې یو بیماری پیدا شي،
تکلیف پیدا شي. انفس کې مفسرین وایي استاد بچیم داخل دی او ملګری او دوستان هم داخل. کله دی یو خوږ بچی وفات شي، کله دی یو نږدې خوږ ملګری درنه الله واخلي، په دې باندې سړی سخت نیمګړی کېږي. والثمرات الله فرمایي کله ستا دا آمدنۍ دا میوې دا زه کمې کم. ثمرات نه مراد آمدنۍ هم دي د رزق اسباب، او ثمرات کې مفسرین دا اولاد داخلي ځکه اولاد میوه ده. الله رب العالمین فرمایي دا امتحانات زه په تاسو راولم، خو په دې امتحانات کې بس صبر کوئ. الله ته جزې فزې غلط الفاظ لکه اوس خلکو اسرائیلو دا کار وکړو هغوی زلزله راوسته لکه د الله باندې څومره ساده انسان یې. زلزلې راوستل د کمل کار دی، تا نه خپل الله او د هغه طاقت او د هغه قوت هېر شو. الله رب العالمین فرمایي وبشر الصابرین، زیری ورکه صبرناکو ته چې په دې حالاتو کې صبر وکړي، غلط الفاظ ونه وایي. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، دا هغه خلق دی صبرناک چې کله دوی ته یو مصیبت ورسیږي نو قالو دوی څه وایي انا لله و انا الیه راجعون. بس انا لله چې مونږ ټول د الله دپاره او مونږ الله ته ور روان یو ټول. نن دغه خلک لاړه سبا به مونږ هم ځو، څوک په زلزله کې لاړه، څوک په سیلاب کې لاړه، څوک په هسپتال کې لاړه، څوک په اکسیډنټ کې لاړه، څوک په کور کې ناست ور پرې بوځي. خو ځې به ځې پاتې کېږي نه زه پاتې کېږم ونه ته. څوک به په یو لاره ځي او څوک به په بله لاره ځي، خو ځو به ټول. په دې تلو کې شک نشته، دا تله یقیني دي، دا به خامخا راځي. مونږ به الله ته ورځو، بل طرف ته نشو تللی. او دغه رنګه دا زلزلې چې کله راځي او عذابونه، په دې کې وختي راته ما یو خبره وکړه اشارتاً، د بعضې خلکو دپاره دا عذاب او د بعضې خلکو دپاره امتحاني. دا خبره حدیث کې راغلی. یو مؤمن دی یا دا واړه ماشومان دي خو ګناه نه ده کړې که نه، دا امتحاني ده پر ازمایش. نیکان خلک پکې وفات شي او مجرمان هم پکې لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو حدیث کې راځي یغزو جیش الکعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم. یو لښکر به راځي او په کعبه به حمله کوي، یو بدبخته لښکر به د الله ر دشمنانو نه ځمکه ډکه ده. اوس هم بعضې بدبخته تاسو به کله کله اورئ مونږ به مکه نیسو، مونږ به مدینه نیسو، مونږ به په کعبه حمله کوو. الله دې وایي دا ارمان پوره مه کوه، دا ارمان دې ته د قبر سره ویسې، قبر ته ځان سره ویسې چې ته د داسې پاکې ځمکې په باره کې دومره بدې ارادې ښکاره کوې بدبخته انسان. نبي علیه السلام فرمایي دا لښکر چې کله را روان وي مونږ په کعبه حمله کوو یخسف باولهم واخرهم، د دې لښکر د اولني سر نه ول اخره پورې ټول به الله په ځمکه نه باسي، دا ټول به په دې ځمکه ښخ شي. دا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي. زمونږ د مؤمنانو مور ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا خبره اوري. هغې له الله ناشنا علم ورکړی، ډېر عجیبه بصیرت په قرآن او سنت کې. هغه تپوس کوي. عائشه رضی الله عنها فرمایي ما عرضک یا رسول الله کیف یخسف باولهم واخرهم وفیهم اسواقهم. اے د الله نبی څنګه به د دې لښکر اول نه ول اخره پورې دا ټول لښکر په ځمکه باندې خښېږي؟ په دې کې خو په دې لاره کې بازارونه راځي، د لښکر به رواني، په دې لاره کې به یو سړی غریب خپل دکان کې ناست وي، بچو له به هغه پښتانه وي سیر وړه وړي بېګاله، نه خو په دې لښکر کې نه دی روان که نه، دا به مو سره په ځمکه خښ شي. دا بېګناه خلک چې غریب بازار ته راوته یا سودا کوي او یا خپله سودا خرڅوي، خپله حلاله مزدوري کوي. او بیا دا مو فرمایل ولکن لیس منهم، داسې خلک به چې په دې لښکر کې باندې داخل نه به د دوی ملګري، نه به یې ملګرتیا او تایید کوي، نه به پرې خوشحاله چې دا لښکر دې لاړ شي او په کعبه دې حمله وکړي، خفه به څه به نه شي کولی. نو چې کله دا لښکر روان وي نو دا زلزله چې راشي او دا ټول لښکر په دې ځمکه ننوځي نو دا بېګناه به مو سره ننوځي، دا بازارونه به مو سره ننوځي. نو چې بازارونه ننوځي خو بازار سره کلی او ښار وي که نه، نو دا ښار او کورونه به هم ننوځي. دا به څنګه چل کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او یخسف باولهم واخرهم ثم یبعثون علی نیاتهم. بالکل د دې لښکر د اول سر نه اخره پورې ټول لښکر به هم په ځمکه ننوځي، زلزله به پې الله راولي، ځمکه به ورته الله وشلی، دغه بازارونه دا بېګناه خلک به هم الله ورسره په دې ځمکه نه باسي، خو د قیامت په ورځ به ټول په خپلو نیتونو راپاسېږي. دې نه دا معلومېږي چې کله یو ګناه عامه کېږي، عامه اجتماعي ګناهونه شروع شي، بیا عذابونه اجتماعي راځي، هغه پښتو متلي بیا په وچو کې څه سوځي؟ لامدم سوځي. بیا چې پکې ګوري مسجدونه مو غورځېږي، بیا چې پکې ګوري مدرسې مو نړېږي، بیا چې پکې ګوري تهجد
ته جړا کوونکي او متقیان خلک هم پکې لاړ شي خو د قیامت په ورځ به هر انسان په خپل خپل نیت او عمل راپاسي خو چې کله ګناهونه عام کېږي عذابونه عام راځي او بیا به د قیامت په ورځ فیصلې الله ته خو هر انسان معلوم دی چې دا پکې ګناهګار دی او دا پکې نه دی ګناهګار نو په دې بې ګناه امتحان شو ازمایش او دا الله ویلي زه به ازمایش راولم قسم یې کړی ایت مې درته ویل په مؤمنانو الله وایي زه ازمایشونه راولم او په دې مجرم باندې عذاب شو دواړه اړخونه یې په دې کې دغه رنګه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ونبلوکم بالشر والخیر فتنه زه په تاسو امتحانونه کوم کله به د شر حالات راځي نه د عذاب کله به د خیر حالات راځي نه نعمتونه او خوشحالیانې الله فرمایي دا زما یو ازمایش دی په تاسو باندې چې تکلیف راغو بې صبره کېږم او چې خوشحالي راغه ناشکره کېږم او تکبر او غټې خبرې مه کوه دا امتحان دی والله رب العالمین نه په دغه وخت کې مدد غواړه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عجبا لامر المؤمن فان الامر كله له خیر وای د دې مؤمن دا معامله ډیره عجیبه ده الله وای دا کار ډیر عجیبه دی او دا کار د لپاره ټول په ټوله خیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وليس ذلك لاحد الا للمؤمن دا کار صرف د مؤمن سره کېږي د بل چا سره نه کېږي مؤمن ته الله دا نعمت ورکوي چې دا معامله ډېره عجیبه ده او بیا وضاحت کوي فرمایل ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له که دته خوشحالي ورسېدي مؤمن ته خوشحالي راغه ستا کور ته الله پاک یو واده در باندې راوستو زوی در کړلو مال دی وګټلو نو ته اسمان په ډزو موله ډمې مه ګډوه ژړاګان مه راوله دکړی باجی ما غږوه چې ټوله شپه درنه دا غریبانان بوډاګان بیماران او هغه زنانه هغه خویندې میندې چې ټوله ورځ خدمت کړی د کور کار او چېرته سترګه پټوي مزدوري د ورځې مزدوري کړي او ستا د لاسه سترګه پټه نه کړي یو خوشحالي در باندې سر هغه چې ټول کلی دې په سر راخستی دی ټوله محله دې په سر راخستی دی دا کار مه کوه د الله نبي فرمایي په مؤمن که خوشحالي راغه شکر ادا کړي 2 رکعته نفل وکړه یو د شکر سجده الله ته ولګوه لږ تلاوت وکړه کور کې وایي ذکر کوئ ډېر الله نه دعاګانې غواړئ نو دا د ده لپاره خیر شي په خوشحالۍ کې دی شکر وکړي الله ول اجر ورکړي او که ته باندې د الله نبي فرمایي تکلیف راشي مصیبت راشي صبر دی صبر وکړي الله ته فکان خیر الله نو دا هم د ده لپاره خیر شي نو که په مؤمن خوشحالي راشي هم اجرونه ګټي شکر پې کوي او که په مؤمن تکلیف راشي هم ثوابونه ګټي صبر کوي الله ته هغه یو ویډیو ما وکتله تاسو هم کتلی شام کې زلزله کې یو ماشوم بره چت کې نښتی دی باران هم پې ورېږي یخني ده او د راوتو څه پروګرام یې نه کېږي نښتی دی په هغه لنټر کې او لاندې نه ورته پلار څه وایي وایي لا اله الا الله قل لا اله الا الله وایي بچه لا اله کلمه ورته وایي د لاندې نه په دې تکلیف وخت کې جزې پزې نه کوي زاسې حیران شوم هلکه دا زموږ کوم پښتون وی غرق شوم او تباه شوم او بچی مې غرق شو څه به یې ویلی او دې وخت کې کلمه وایي او دې بچي ته وایي کلمه وایه او توحید کلمه دا بعضې خبرې عقیدو سره تعلق ساتي عقیده ډېر مضبوط شی دی ګوره دا عقیده دومره قوي څیز دی والله چې یو لوی تکلیف هم در باندې راشي زړه به دې مطمئن وي او الله رب العالمین د توحید کلمې به دې خولې نه راوځي لا اله الا الله به وایي الله اکبر به وایي سبحان الله الحمدلله به وایي او انا لله و انا الیه راجعون او هغه ټکي به وایي چې څه درته الله ویلي هغه به وایي ګډوډ الفاظ به نه وایي دا د مؤمن حالت دی چې دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی بل حدیث کې راځي امام بخاری امام مسلم دا روایت راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الشهداء 5 شهیدان 5 قسمه دي د زلزلې یو حکمت دا دی څوک پکې بې ګناه لاړو دا څه شو شهید د شهید دلیل په دا حدیث دی حدیث کې نبی علیہ السلام 5 قسمه شهیدان ذکر کړي په نور حدیث کې نور اقسام هم شته امام سیوطي په دې کتاب هم لیکلی دی چې شهیدان په 100 قسمه دي هغه تقریبا د 13 نه اړولي دي د 13 قسمونو نه خو څه پکې ضعیف دي او څه پکې صحیح دي نو په دې حدیث کې 5 ذکر دي نبی علیہ السلام فرمایل مطعون هغه کس چې په طاعون بیماری کې وفات شي طاعون وبا راغه او په دې کې مؤمن وفات شو نو دا شهید دی ذکر صحابو دور کې طاعون راغلی وباګانې بعضې صحابو دعاګانې کړوې یا الله په دې کې ما له حصه راکوینې په دې کې مې واخله چې دې وبا کې زه لاړ شم چې دا شهادت راته میلاو شي دغه رنګه د الله نبي فرمایي والمبتون هغه کس چې د خېټې د درد او د خېټې د تکلیف نه وفات شي
چا باندې خېټه درد راغی مؤمن دی مسلمان دی دنه خېټه کې یو تکلیف راغو او د دې د لاسه وفات شوې دا شهادت دی یو مرتبه ده د شهادت او دیو جن نبی علیہ السلام هغه زنانه هغه تم شهید ویل ده چې مؤمنه زنانه ده او د اولاد په تکلیف کې دا وفات شي دغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والغریق هغه انسان چې اوبه ویسی او اوبو کې مړ شي غریق چې دی دا هم شهید دی او د الله نبی فرمایي وصاحب الهدم هغه کس چې هغه باندې آبادی ونړېدله او آبادی پر پرېوتله او دې ته لاندې ګیر شو او په زلزله کې دا کار کوي صاحب الهدم نبی علیہ السلام فرمایي چې دا مؤمن دی مسلمان دی او دا حادثه کې ګیر شو دا شهید دی او بل د الله نبی فرمایي والشهید فی سبیل الله او بل خو هغه مشهور شهید دی چې ټولې پیژني چې هغه د الله په لاره کې کافر سره جنگیږي او شهید شي اخو بیا پکې اوچته مرتبه شهداو کې مرتبې دي بیا دغه پکې اوچت دی او دا نورم پکې په سناسه درجه کې الله رب العالمین په خپل رحم داخل کړي یو درجه کې پکې داخل شي نو داسې حالات چې په مؤمنانو باندې راځي بل حکمت دا دی چې الله رب العالمین پکې بعضې کسانو ته دغه مرتبه ورکړي د شهادت او بل پکې اهمه موقع مونږ ته د څه میلاوه شي د توبو کولو چې الله رب العالمین ته مونږ توبې وکړو چې ګوره دا مرګ داسې اچانک راځي اچانک نو چې مونږ رب العالمین ته توبه وباسو په کوفه کې زلزله راغله او په کوفه کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي حالات مې راته مخکې او څو خطبې مخکې ویلي چې هغه اولنو مؤمنانو کې دې کوفې ته تللی نو چې زلزله راغله عبدالله ابن مسعود فرمایل یا ایها الناس ان ربکم یستعتبکم فاعتبوه ای خلکو ستاسو رب تاسو نه طلب کوي چې توبې وباسئ الله ته توبې وباسئ یعنې الله ته وروګرځئ په استغفار په توبه په انابت سره په داسې حالاتو کې الله رب العالمین ته وروګرځئ نافرمانۍ ختمې کوي الله رب العالمین ته توبې وباسئ الله درله مقدر کړی ده او عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په خپل دوري حکومت کې مختلفو علاقو ته خطونه ولېږل دا هم ډېر عدل والا حکمران یو خو عمر فاروق رضی الله عنه دی دویم خلیفه د مؤمنان دا بل دی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه تابعینو کې دی وی فرمایل وی مختلفو ښارونو ته یو خط ولیکلو او وی فرمایل پاغه کې چې ان هذه الرجفه شيء يعاتب الله به العباده وقد كنت كتبت الى اهل بلد كذا وكذا ان يخرجوا كذا وكذا فمن استطاع ان يتصدق فليفعل فان الله تعالى يقول قد افلح من تزكى عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه فرمایي چې کله دا زلزله وی راغه وی دا یو داسې څیز دی چې الله په دې باندې خپلو بندګانو ته عتاب ورکوي خبرداری ورکوي او په دې باندې بعضې خلکو ته سزا میلاوه شي او ما مختلفو ښارونو والا ته ویلي چې پلانې او پلانو ځایونو ته وځئ تاسو او د چا چې څومره وس رسیږي صدقې ورکوي ځکه صدقو سره مصیبتونه صدقو سره بلاګانې صدقو سره آفتونه صدقو سره د الله عذابونه هغه دفع کېږي زما محترم دا بیله موضوع ده اوس دغه طرف ته نشم تللی صدقو کې څومره اجر دی د بعضې علماو واقعات هغې لیکلي دي یو محدث خپله واقع لیکي وایي په ما یو داسې بیماري راغله او زخم مې په بدن کې پیدا شو چې نه ښه کېده ډېر علاجونه دعاګانې بس ټیک کېدل نه وایي ما ته په دې زړه کې الله راواچوله چې یو اسانه صدقه کوم په صدقو کې دا اسانه د غریب سړی هم کولی شي څه کور کې کولر د اوبو نه ډک او په ګرمۍ کې یا په جمع وي اوبه خو هر وخت پکار او بار یې وباسه او چې څوک په لاره تېرېږي اوبه بس کړي څومره اسانه وایي ما سبیل ولګو بار کور نه بار مې سبیل ولګو ما چې د مسلمانانو د انسانان به تېرېږي او که د انسانانو کې څوک تږي بس راځي به دا اوبه بس کړي او دا زما یو صدقه ده او الله به رانه قبوله کړي وایي چې څنګه مې دا صدقه وکړه زما ټوله بیماري ختمه شوه دې سره الله رب العالمین ناشنا مددونه تړلي د یاد ساته نو عمر بن عبدالعزیز فرمایل د خپل وس مطابق صدقې وکړي او بیا وایي دا آیت چې دی دی ورته ولیکلو په دغه خط کې چې الله تعالی فرمایي قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شو هغه انسان چې ځان یې پاک کړو ځان پاکول په عبادت نو ځان پاکول د مال پاکول څه دي په صدقو سره خپل مال پاک کا زکات ورکا صدقې ورکا دا مال به دې پاک شي او په دې بدن عبادتونه وکا ذکر و اذکار وکا منځونه وکا الله ته وجاړه نو بدن به دې پاک شي د ګناه نه وساتي
دا زمونږ د سلفو طریقه وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري حدیث درته بل ویما، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما د امت باندې الله رب العالمین به په یو ځل عذاب نه راولي چې ټول په یو ځل ختم شي، لږو لږو خلکو باندې به راځي. بیا د الله نبی فرمایي زما په دې امت باندې امتحانات راځي، دا تکلیفونه به راځي. په دې تکلیفونو زلزلې مې یادې کړې دي، په دې کې الله رب العالمین د دې ګناهونه معاف کړي، نو چې آخرت ته ورشي نو پاک ورشي. الله اکبر. الله رب العالمین هر کار کې حکمت دی. په چا یو امتحان راوستی دی، په چا بل امتحان راوستی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امتی هذه امة مرحومه، زما دا امت چې دی دا امت مرحومه دی، الله رب العالمین په رحم کړی دی. لیس لها عذاب فی الاخره، زما د دې امت چې کوم مؤمنان دي نو د ډیرو خلکو دپاره الله د آخرت عذاب نه پرېږدي، نو په دنیا کې یو تکلیف کې واچي، ځکه چې آخرت ته خبره پاتې شي ډېره سخته. صحیح سخته. الله رب العالمین دی دا دنیا او د آخرت دواړو عذابونه موږ وساتي. دیو جنا بل حدیث کې راځي ګوره دا دعا به هم نه کې چې الله د آخرت عذاب ډېر سخت دی په دنیا کې راکوه، ورته ټینګي نه والله که موږ یو رګ نه دی، یو رګ که په بدن کې یو رګ معمولی الټه شه کنه یا یو پټه لږه واوړېده، داسې کړکي به وهو چې ټول واډ به هم په سر راخستی او کور به هم په سر راخستی. دیو جنا د الله نه به عافیت غواړئ، یا الله د دنیا د عذاب نه مونږ بچ کا او د آخرت د هغې نه مونږ بچ کا. ټینګې ورته نه یو کمزوري وکړه، خو که په چا راغه د دنیا کې امتحان نو دا به د ده دپاره د آخرت هغه صفایي یو ذریعه وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي عذابها فی الدنیا، زما په دې امت باندې په دنیا کې کله کله یو مؤمن باندې عذاب راشي، الفتن والزلازل والقتل، کله په امتحان کې پرېوځي، مختلفې امتحانونه پرې راشي، کله زلزلې راشي او کله بې ګناه ووژلی شي. څومره بې ګناه قتلونه عام دي نن سبا. نبی علیہ السلام دا قیامت علامه ذکر کړی و، دا بې ګناه قتلونه. نبی علیہ السلام فرمایلی و اخیره زمانه کې به اوس چې روزانه اخبار راوچت کې نیټ کلاو کې فلاني ځای کې دا چلو شو، فلاني ځای کې بم خلاص شو، فلاني ځای کې دومره خلک ویشته، فلاني ځای کې دا چلو شو، به دا قتلونه دي. دا نبی علیہ السلام فرمایي قیامت علامه ده. قیامت ته نږدې به وایي یو انسان چې قتل کوي هغه ته به دا پته نه وي چې په څه وجه زه دا مسلمان قتلوم، ولې قتلوم، د ده ګناه څه ده، او چې کوم ووژلی شي به دا سوچ کوي چې ما ګناه څه کړې وه، په څه ګناه کې زه ووژلم، ولې. اخر دا د قیامت علامه ده چې حرج او قتل به سوا شي. خو که داسې څوک بې ګناه قتل شو ده وګټله. نبي علیه السلام فرمایي د آخرت ګناه یې پاکه شو. الله رب العالمین ته به بس دغه امتحان کې راغو او د آخرت د عذاب نه به الله رب العالمین د دې په وجه باندې بچ کړي. دعا غواړو چې الله رب العالمین څومره مسلمانان په دې زلزلو کې په دې تکلیفونو کې گیر دي، الله رب العالمین دې په دا امتحان آسان کړي. الله رب العالمین دې څومره مسلمانان پکې وفات شو الله دې د شهادت دا مرتبه ورکړي. الله رب العالمین دې باقی ټول امت مسلمه ته خیر پیښ کړي. الله رب العالمین دې په ټول امت مسلمه ملکونو کې امن او امان قایم کړي. او هغه جماعتونه هغه تنظیمونه چې هغوی زموږ د ملک نه اعلانونه وکړو د تعاون دپاره، ترکی او شام ته الخدمت والا ملګري دي، زموږ د مرکزي جمعیت الحدیث وفد هغه ترکی سفارت خانې ته لاړو، الحمدلله علماو ابله ورستلي دي او هغوی ته ویلي دي، او ما سره خپله هم ډېرو ډاکټرانو رابطه وکړله. ما بیا مشرانو ته خبره وکړله، هغوی ویل چې ټیک ده موږ سره دې رابطه کې شي، که هلته څوک دوایي وړي، که څوک خوراکي څیزونه وړي، که په هره طریقه خپل وس مطابق څوک تعاون کوي، الله دې ټولو له اجر ورکړي او الله رب العالمین دې ټولو له توفیق ورکړي چې په دې تکلیف په وخت کې د دې خپلو مسلمانانو ورونو سره هغه ودرېږي. د امتحان او د ازمایش وخت دی، په داسې وخت کې چې دی د خپلو مسلمانانو کمزورو مؤمنانو خیال ساتل پکار دی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدې یو دغه باندې خو زه پوه نه شوم، دا خط ګډوډ دی
او دا بل ملګری لیکلی اولاد مې نشته دعا راته وکړئ الله رب العالمین دې چې د چا اولاد نشته دی الله رب العالمین دې ورله صالح اولاد ورکړي ډیر مسلمانان بے روزګار دي الله دې حلال روزګارونه ورکړي ډیر مسلمانان دي د کرۍ په کورونو کې پراته دي پریشان او د کرۍ دپاره الله رب العالمین دې ورله خپل کورونه ورکړي داسې کسان چې د هغوی ودونه نشته زمونږ خویندې دي پیغلې کورونو کې ناستې دي زمونږ نوجوانان وروڼه دي الله رب العالمین دې ورله داسې نکاحونه ورکړي چې د حیا او د عزت او د عفت د حفاظت سبب یې وګرځي داسې مسلمانان چې نور تکلیفونو کې دي بیماران دي الله رب العالمین دې ټولو له شفای کامله ورکړي الله رب العالمین دې په ټولو باندې خپل رحم وکړي صفونه برابر کړي دې مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي